سلام ملګرو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ واستئ. او نن دلته په برازیل کې د ساو پاولو په ښار کې دلته یو ځای ده روا په نوم روا. نو دغلته هره پنجشنبه یو بازاري چې خاص په دې بازار کې دا فقط یعنې په هفته کې یو ورځ وي، پنجشنبه په ورځ. نو نن موږ راغلو چې دغه بازار وګورو چې په دې کې څه شي او څه شي خرڅېږي په دې کې. یعنې ټول خلک په دې ورځ راوځي دلته، یو خاص بازار په دې کې جوړیږي او هر څوک ځان ته شی اخلي. نو نن موږ هم راغلو دې خواته د دې بازار ننداره وکړو، ویې ګورو چې څه دي په دې کې څه نه دي. مکمل د بازار ویډیو زه تاسو باندې ګورم، نو ویډیو تر پایه وګورئ موږ سره. او دغه د پهلوان موږ سره دی. خلک د یو هفتې دپاره مکمله سودا اخلي. دا بازار یو پنجشنبه او بله لږ په زوره په جګ اواز غږېږه. دا بازار یو پنجشنبه او بله پنجشنبه دلته جوړیږي او په مصنوعي شکل باندې ټوله خریداري خلک د یو هفتې دپاره کوي دلته. دا مکمل بازار به تاسو باندې نن ګورو. دا دغه بازار ده چې سم اوس چغې شروع کړي دي، غالمغال نښلول دا وګورئ، سم چغې دي بازار کې. دا هم زموږ افغانانو غوندې د دوی زړه نه صبرېږي چې لږ اواز ونه کړي او سم په جمع جوش باندې. دوی ځکه په دې اوازونه ډېر کوي چې دا هفته کې یو ورځ دغه بازار وي، نو ټول دغسې اوازونه کوي او دغه کوي. دغه فروټس چې تاسې ګورئ، مختلف ډول فروټس، امونه دي، امرود او که نه دا بیا یوټیوب ته جګوم چې زموږ ټول افغانان یې وګوري. ټول پکې ویډیو کې راغلی ښه. او ته یو پکې تشریح کوه یو او دا امونه دي او دا رومیان دي، دوی د هغې کې اچولي دي. او دغلته دا سبزیجات دي، دا ټول مکمل. نوم د چی دا نوم دی؟ مقدس. بس ته تشریح کوه که نه دا یو دا شی دي. A moça aí tem coisa com vocês aí embaixo? او دا وګوره جوار وګوره، جوار دی ګوره دلته مشتخه جوار د څوک دی ونه وایي چې والا دلته برازیل کې جوار نه پیدا کېږي. جوار برازیل کې مشته. Thank you. How much? Price. Price, câmbio. How much? 4, 5, 8, 10. 5? 4, 5, 8, 10. Okay. Wait, there are our other friends. They will come. We will be back. Naranji já chegou. Hã? Naranjan? Da ananas di. Amuna nahi. امونه دي خو بل ماډل دا د برازیلي امونه دي. دا برازیلي امونه دي. نور ملګري څه شولې پهلوان څه شو؟ او دا شي دي. نه امونه نه دي، دا دغه دي، دا څه نومېږي؟ هغه املوک دي. نومونه مه ګډوډه وایه. دلته هر څه فروټ شته دي، مکمل هر څه موجود دی فروټ. دا شی دي. دا اناناس غوندې شیان دي چې پاکړي دي تیار دغلته. ټول نه زیات دي املوک دي. او دا لیمو دی که نه؟ دا لیمون دي. او دلته پرایس هم لیکلی د پاسه پیدا دی 3 ریاض دی که 2 ریال دی. مالا دا چی دی؟ الان 12 روپۍ دی. 12 روپۍ نه 2 چی دی؟ ریاض دی که چی؟
موږ ورته ریال وایو خو د دوی هغه ریاض غوندې دغه شی وایي دا ټول پرایس هر څه د پاسه لیکلي دي دغلته یې دي Nós chega aí. څه شی Depende, de 5, de 6, de 2, de 3. دا کچالو کچالو دي کچالو دې دومره تمیزه پاک کړي چې پیژندل کېږي. دا شي دلته وګورئ چې او دلته خو ډېر جالب شی دی ګوره دا تشریکه ده دا دریا کې د مصر ته دریا کې نیول کېږي. ها او نه چینجي غوندې دا چینجي دي شي دي مختلف ډول دلته دا شي دي 50 روپۍ 40 روپۍ. دا داسې خوراک ده چې بیخي د خوړلو نه دي دا ډېر قیمت دی. ټول چینجي دي د مخه او دا مایان دي او دا مایان دي دا مایان دي دا مایان دي نو دې خواته ټول مایان دي دا غټ دغه دریایي مایان دي ټول پرایس هم د پاسه پرې لیکلی دی او دا مایان دي که نه مایان دي او دا مایان دي دا مایان دي یعنې قسم دا څو قسمه مایان موږ ولیدل 28 ریاله او دا واړه مایان دي دا واړه مایان دي او Solta a outra aí, Cebola. څه دې ولیدل پهلوان دا د بازار خلاص شو د بازار آخري سر ته ورسېدو مکمل بازار هم تاسو ته وښوده چې د بازار کې څه شی نه و تر آخري سره پورې او دغلته بعضې نوشابه جاني اوبه او هر څه پکې موجود دي او دغلته ګلان خرڅېږي په دې سر کې دا د ژوندي مایان د موټر کې دا د بازار آخري سر شو بس خلاص شو بازار